بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم د موږ سلامونه در واخلئ له کامې نه. کامې ته ځو او په تاسې باندې د شفتالو باغونه دي هغه ګورو او ګوړه څنګه جوړېږي د ګوړې ترتیب هم درته ښیم. ویډیو کې تر اخر راسره پاتې شه. ویډیو درسره شیر کوئ، ویډیو دومره شیر کوئ چې تر هر کسه ورسیږي. دا هم د ګاڼۍ سیسټم د دې ګوړې دلته ګرني صفا کېږي او د ماشین ته یې ورچوي. نو دې نه بیا د اوبو په شکل باندې مخکې راځي او مخکې ډېر تیز ټمپریچر اور پرې بل کړی ده. نن یې ورننوځم، هغه ځای هم در باندې ګورم. د دې ماشین نه په دې ځای کې دغه اوبه ښکته راځي او دې نه دې ګاڼۍ ته ورتویږي. نو دلته ډېر تیز ټمپریچر ور لګولی، ګوره ټول مکمل دغسې خورتېږي. نو دا دومره وخورتېږي چې په اخر کې دا ډېر کلکوالی پیدا کړي. چې کله دا بیخي کلکه شي دې نه د ګوړې داسې ټوټې ټوټې جوړوي. دا څنګه د کسان ناست دي دغه اوس دغه کسان لګیا دي، دا په لاسونو باندې هغه ګوړه سړه سوې ده او دې نه د ګوړې داسې واړه واړه جوړونه جوړوي لکه مټیان. نو دا د ګوړې جوړښت ده، بیخي یو اسانه ترتیب یې ده. په دې ترتیب باندې ګوړه جوړېږي. دا بیخي صفا اصلي ګوړه ده چې دې کې یو رقم ملاوټ هم نشته. نن څنګه زه بار بار تاسو ته هم چې ویډیو درسره شیر کوئ، نو ویډیو دومره شیر کړئ چې تر هر هغه کس ورسېږي چې تا سره فرینډ لیسټ کړي. دا نو بیا تیاره ګوړه داسې بوروی کې پرته ده. راځئ دې نه مخکې به چې لاړ شو هغه شفتالو باغو طرف ته. شفتالو باغونه هم در باندې ګورم. ماشاءالله ونې په دا رقم ډکې دي شفتالو. داسې ورته ګوره دا خانګ یې له خپل ډېرې میوې مات کړی ده. دا خانګ داسې ښکته راځي، دومره ډېره ده د شفتالو دومره ډېر نیولي دي چې دا بوټی بالکل مات شوی ده ورسره. او چې هر بوټي ته ورنږدې کېږي ماشاءالله یو له بل نه زیات ډک دي. داسې ګوره او دغه اوس ټنډ شوي دي، هلته تاسو چې کسان وکتل ناست دي، د دې نه زیاتره شکولي دي. دا هغه چې لږ کچه پاتې شوي هغه دي او دومره زیات خواږه دي ماشاءالله، دومره زیات خواږه دي چې بیخي حد نه لري، دومره زیات خواږه دي.